ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. د لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ستړي مسئ. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د دې مهال خبرونو ته مو زه عبدالرحمن عاطف هرکلی کوم. په مزار شریف ښار کې د نفتو او اوبلن ګاز د سوداګرو د بازار مرکز د بنسټ ډبره په 15 جریبه ځمکه کې د هیواد د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رئیس، سوداګرو او ځایي مسؤلینو په حضور کې کېښودل شوه. دا مرکز چې په جوړولو به یې 15 میلیونه ډالر لګښت راځي، موخه یې د بیو تنظیم او د معیاري نفتو او اوبلن ګاز ویش دی. د نفتو او اوبلن ګازو د اتحادیې رئیس وایي چې دا مرکز به د راتلونکو 2 کلونو په اوږدو کې بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. په مزار شریف ښار کې د نفتو او اوبلن ګاز د سوداګرو د بازار د مرکز بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا مرکز به د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي چې موخه یې د بیو تنظیم او د معیاري نفتو او ګازو ویش دی. مسؤلین وایي په هیواد کې د سرتاسري امنیت په ټینګښت سره د لویو سوداګریزو بازارونو د جوړولو او پرانیستلو زمینه برابره شوې ده. هغوی د بلخ د اماراتي مسؤلینو له هڅو مننه وکړه او د امنیت د تامین او د ښار د ښکلا په برخه کې د هغوی کړنې د ستاینې وړ وبللې او د دې مرکز د جوړولو موخه د سوداګریزو بهیرونو روڼتیا او د سوداګرو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول وښودل. اینمی امنیت و اینمی آرامش است که تاجرای افغانستان در سرتاسر افغانستان اینمی شکل امروز در ولایت بلخ ما شاهد اینمی یک مجلس بزرگ و شاهد عمد افتتاح یک بازار یا یک مرکز تجارتی بزرگ امروز افتتاح میشه. این به همگی مردم افغانستان بالخصوص سکتور خصوصی یک جای خوشحال است. ایجاد این مارکت یا مرکز تجارتی سهولت ها انشالله به بار خواهد آمد که شفافیت در داد و ستد و معاملات تجارتی بین تاجران، کنترل قیم و کیفیت و پاسخگویی یک منبع یا هم جانب به طرف ملت و همچنان به نظام و امارت اسلامی خواهد بود. ورته مهال د نفتو او اوبلن ګازو د اتحادیې رئیس وایي چې د دې مرکز د جوړولو موخه د نفتو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو برابرول او په بازارونو کې د نرخونو ټاکل دي. د هغه په وینا تر دې وړاندې سوداګر د حیرتانو بندر ته په تګ راتګ کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو چې د دې مرکز له جوړېدو سره به یې د ستونزې هوارې شي. مارکت 15 میلیون دلار سرمایه گذاری میشه. خب روزانه در اونجا تاجر صاحبا رفت آمدشان کمی مشکل بود. 80 کیلومتر راه میرفت از مزار شریف پس می آمد. بر تاجر بسیار خوب شده. د یادونې وړ ده چې دا مرکز به په 14 پوړونو کې او د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ شي او د سوداګرو لپاره د اړینو اسانتیاو په پام کې نیولو سره به تر 2 کلونو پورې بشپړ شي چې د سوداګریزو فعالیتونو د تنظیم او پراختیا په برخه کې به مهم رول ولوبوي. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست په هڅو او د قومي مخورو په منځګړیتوب د 2 کورنیو ترمنځ یوه 15 کلنه شخړه حل فصل شوه. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست د دې ادارې د رئیس په مشرۍ او د قومي مشرانو، مخورو او یو شمېر ټولنیزو شخصیتونو په همکاري وتوانید چې د جوزجان د فیض آباد او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالیو اړوند د 2 کورنیو ترمنځ دغه شخړه په بریالیتوب سره هواره کړي. د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا د 2 کورنیو ترمنځ رامنځته شوې شخړه هواره شوه. یا د شخړه د جوزجان ولایت د فیض آباد ولسوالۍ او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اړوندو د 2 کورنیو ترمنځ د ځینو اختلافاتو په ترڅ کې چې له امله یې 15 کاله د دوی ترمنځ اړیکې پرې شوې وې رامنځته شوې وه. وروسته له هغې چې دواړو لورو د بلخ ولایت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو ریاست ته مراجعه وکړه، د دې ادارې د رئیس او قومي مشرانو
مشرانو د پرله پسې هڅو په پایله کې یاد لوري د خبرو اترو او سالمو لارښوونو له لارې سولې او پخلاینې ته چمتو شول او شته اختلافات یې په سوله ییز ډول حل شول. د دې ناستې پر مهال د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو رئیس مولوي سردار محمد محمدي د سولې او ورورولۍ پر ارزښت ټینګار وکړ او د قرآن کریم د آیاتونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو احادیثو په رڼا کې دواړه لوري ورورولۍ، بښنې او ګډ سوله ییز ژوند ته راوبلل او د دوی پخلاینه یې له خپلو اساسي دندو څخه وبلله. همدارنګه قومي مشرانو او مخورو د نصیحتونو او سپارښتنو په وړاندې کولو سره د دواړو کورنیو ترمنځ د سولې، ثبات او نیکو اړیکو د دوام پر ساتنې ټینګار وکړ او په مقابل کې دواړو کورنیو د ریاست او قومي مشرانو له هڅو مننه وکړه او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به د ورورولۍ ژوند خپلوي او تیرو اختلافاتو ته به د پای ټکی ږدي. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست د دا ډول شخړو حل د ټولنیز او قومي یووالي د تامین او د هیوادوالو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت پر لور یو مهم ګام بولي. د بلخ ولایت په شورتیپې ولسوالۍ کې د 90 تنو ځوانو ورزشکارانو ترمنځ د کورش په زړه پورې سیالۍ ترسره شوې. دا پروګرام د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست په همکارۍ د کورش فدراسیون له لورې تنظیم شوی و. د بلخ ولایت د شورتیپې ولسوالۍ د پسارق په کلي کې د 90 تنو ورزشکارانو ترمنځ د کورش سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د بلخ ولایت د اولمپیک بدني روزنې او سپورت ریاست د کورش فدراسیون لخوا تنظیم شوې وي چې یوه شپه ورځې دوام وکړ. د یادو سیالیو په پایله کې 15 لوبې په مساوي ډول پای ته ورسېدې او 13 تنو نورو ورزشکارانو د خپلو سیالانو په ماتولو سره بریاوې خپلې او لومړي مقامونه یې ترلاسه کړل. د دغه سیالیو د ترسره کېدو موخه د کورش ورزش وده او پراختیا بلل شوې ده. د سیالیو په پای کې غوره ورزشکارانو ته چمتو شوې ډالۍ هم ورکړل شوې. د بلخ د ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا د دې مهال خبرونه تر بیا ښه وخت د الله په امان.